ادبي زاویې د استاد اجمل ښکلي د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې په 381 مخونو کې چاپ کړې ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي ښکلي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مشي. ډېره زیاته مننه. استاد ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل او ډېر نوي موضوعات چې زما لپاره خپل جالب خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای به اخلاص شاعری. راته وایاست چې لا اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې لا اخلاص ډک شاعری څنګه منصب. اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بلابل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دې شي زورته وایم چې دا هم دی. یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر د لپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کې د شي موسیقي او د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کې د شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړې وي ټول سره یو هماهنګ وي او داسې سړی فاصله تر منځ ونانګيري، زه فکر کوم چې هغه به اخلاص شاعري وي. زما په خپل فکر باندې که سړی ډیر زیات عاطفي وي که ډیر زیات احساساتي وي زه ګومان نکوم چې هغه د ډیر خاطفه به پیدا کی خو خشیر به ورته سړی په مشکله باندې وای. یعنی د احساسات بخپل بیان کی خو خشیر بنې ځکه شعر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی بلکې فکر هم دی. یعنی مس یو خبره هم ده. اوس منګه چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده. یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کې د شي ځینې شاعران دي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکلو لپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړي شي، ښه مقاله وکړي شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي کې دې شي د شاعري باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف وباسي، بلم وکي خو هغه احساسات به انتقال نه کړي شي. نو زویم چې احساسات عاطفه په خپل د شعر په ژبه کې همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي. ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وی خو کنټرول دی هم وی وربا. بالکل. یعنی دومره برجسته نسی چې د سړی پام تقریبا ټول همه او یا نور شاعری نور ارکان یې متاثر کی په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه څه ده. ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نور رنگونه باندې اغیز پرې دی او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې هم داسې یو شی دی چې کنټرول نسی بیا د سړي ډیر ور پام کیږي او نور خو بیا د خلکو لا یاد اوزي. یو بل چې ته ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوی و د سبک موضوع و. د سبک په حصہ کې دا خبره کیږي چې دیني په لوی لاس اڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چاته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته یعنی هغه ممیزي څه دي؟ زما په فکر باندې عموما مثلا که منګه یو موضوع سو کسانو لورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځای پورې ممکن وي ورته وایو چې دا راته ولیکا. نو زه فکر نکوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. هم دغه تشخص، هم دغه تمیز چې د بلابلو اشخاصو توپیر، هم دغه ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده. عموما کله د سکیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر او لیکوال باندې، کله د سکیږي چې شاعر او لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې. یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کړي، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ور سره ولري، تړاو ور سره ولري او یو ډول مینه او خلوص ور سره ولري. او کدا سي نه وي مثلا کومه په لوی لاس یو خبر نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفي لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نکوم ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دی مثلا لواره فیصله وکړي شي. که ظرافت وي، که شوخي وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي
نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستاد دغه تشخص، ستاد حیثیت، ستاد شخصیت، ستاد هر څه شي یو هنداره ده، او که ستاد فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کې چې لاسي د یو چا غوندې خبرو کې، زه فکر نه کوم چې دا د ډیر البته ښکار ورته نشوي او بالکل ښکار وي همدغه شان ده. تر کومه د پوری د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو په خپل مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نشي د سبکونو او سبکونه باید بدل شي. پکار ده چې سبکونو ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلي دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته وي. آیا داسې هڅه هم لازمه ده، پکار ده؟ زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکې دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فورمولیستانو خبره هم ده، سټرکچرلیستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنگ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکار باندې، نو د افکار له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا نو خيار وي، کم شاعر کم لیکوال، او هڅه وکي چې مثلا ځان لپاره لار پیدا کړي او به په عین حال کې د خپل نوي سبک سره ل خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کم سبک چې د اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو منګه زمونږ کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سم لار په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نکوم چې دغه دی. خو زه چې ورته قید کدم اصلا زوایم کې یو څوک هڅه کوي، نوی هڅه کوي، ل نوی هڅه سره باید دا اخلاص ولري. بل دا دی چې هغه دغه باید معقول وي، یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصول په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتو نه بيخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کې نوي، نو په هغه صورت کې ممکنه دا خده. اوس کومه مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردولم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقاً بل چیرته ګام واخلي. دا ګمان نه کوم دغه ممکن وي، ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د په ذهن باندې مسلط وي، یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه د غزان ته معلوم کې نیمګړتیا وي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی یا مثلا ډیر داسې خواوي، او به په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي، کې لیکوال وي چې مثلا زه څه ډول کسته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی نه منی، یا دغه شانتي بلابل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سبک کې وخت په وخت تغییر راوستې شو. خو یو خبره ده، مثلا دا موږ خپل سبک کې تغییر راولو، که موږ په هر موضوع باندې لیکل کوو، نو سبک په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، که هغه به یو ډول سبک لیکي، که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي، مثلا که یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت تر سره کوي، که ماشومانو د پر یو کیسه لیکي هلته به بل وي، نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سبک کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي چې هغه لګ او خوځيږي یا لګ دغه وړوي، د خوځون وړوي، دغه وړوي، او غني په لوی کې چې د کم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي، نو یو څه ثابت وي. مهرباني استاد، په آزاد و نظمونو مقالې وی په کتاب کې د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغه چې غزلې په زړونو ناستې دي، لا نه ده ناست په زړونو، دلیل څه کېدای شي؟ یعنی یو علت دا دی چې مقفا شاعري او به غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی په عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم دغه شانتي یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم لدی جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت په خپل د دې عامل
اوریدل دي د غزل یا دود دی. نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شو چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خدا په مخفا شاعري کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا چې ډېر عواطف د سی خواره واروي د انسان په تاسو ته معلومي کنه. اوس د دې عواطف دغه د لپاره کنټرول لپاره دا یو بندیز ښکارا شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویل چې راځي داس یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې منګه پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاد توګه باندې ویل شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شي چې وبچ رواني نورمال رواني وي، خو چې هغه ته لاس کې دی بمبي ته بیره خوشي کې یو کنه تیز راوځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته په ډېر خبرې پیدا کولې شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا وایم چې دغه د پرو ډېر دغه ښکار شي، عام ښکار شي. خو یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې وبره خوشي کې کنه. نو دغه یو دمواله هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پریدي. یعنی شاعر د څه فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دې چې زه ګمان نکوم. او بل یو کارم دی چې زمونږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ نه شي، اروپا ته لاړ نه شي، په دې فرغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتي خان لري دا چې په فارسی کې دي، د دې نه بغیر د مثلا اردو کې نون میم راشد منګل لرو، په پښتو کې دا تاسو خبيل گئی لیوال سے به خبيل گد زیار سے خیر لک ثقيل لغتونه استعمال کړي، سره دي چې هغه خوندور شاعري کړي. مثلا دغه شانتي نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند ماته شي. خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغه غزل ته ډیر زیات تمایل لري، او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږه عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډیر عام غزل لرو چې عام ذهنیتونه مګه کوي. به په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږه کله وایو نو بیا مونږه کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې د تغزل عمر زور پکې پیدا شي، د غزل عمر زور پکې پیدا شي. نو په هغه صورت کې مونږه کله د پیچلو کلمونه، د پیچلو موضوعاتونه او د سمبولونو او د استعارونو ډېر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکي دپاره د دې زغم او په دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي، بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري. صحیح ده. یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او په فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل. استاد تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي، دا هم یو علت. آزاد شاعري سوي ده او ډېر کلونه کې چې شاعران یې کوي، خو بحثونه چې هغه چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي. د دې دلیل څه کېدلی شي؟ او زه په همدغه وایم، یعنی دا هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده. البته زمونږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزوري ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوې، په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوې، په غزل باندې هم نه ده شوې، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوې. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکي ذهن هم متاثره کړی دی. او یعنی په کار ده چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر بحث پکار دی. اوس موږ کاره کتنې زما د یو آزاد نظم نه څه برداشت واخیست او زما دا برداشت څومره معقول دی او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا موږ ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی به پوه شي او همدارنګه دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې خود دا هغه همدا دی. یعنی بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري که نه. ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حیثه کې، د ادبي غلا او سرقت په حیثه کې په دې ټولګه کې وو. یو څه د دې په حیثه کې راته ووایاستې دغه څنګه معلومولی سو چې دا غلا ده او دا نه ده، ځکه موږ مشترک هم څه لرو
په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لغونه استفاده کوي. ځینې بیخي خاصي ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلای سو کوم یو ته نسو ویلای؟ اصلا په دې باره کې فیصله لګه سخته ده. عموما خو منګه عمان سے چورلټه فیصله کو وایو پلانې غل شاعر دی کنه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېر جدي او مسؤلانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعري سره او ادبیاتو سره مسؤلانه چلن پکار دی. اوس کې دې شي هغه غلابم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعري کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا لپاره د هغه د ناغلا شوی شاعري د خپل شاعري قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤلانه چلن. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نکوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړی ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلیږي. عموما منګه چې کله ډیر دقیق شو هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله خدا سي وي چې یو شاعران خپل کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربه ډیره مشترک دي. نو چې مشترک دي سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولای. چې دقیق شو ورته داغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، کنه موضوع بیخي کټ مټ یو شی د موضوع سره چلن د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زویما چې په اسانه باندې نه پکار. خو کو یو څوک را پاسي کې په عین حال کې د یو چا په خوای ورته مضمون وایي، مضمون دوزی ورته وایي کنه، یعنی چې دوز مضمون دوز دا هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محل کې ورته مفکوره وي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. کدا مثلا یو څوک راواخلي او ماغه شانتي چې څنګه مضمون دی مسي بیان کړي، نو په هغه صورت کې زوایم چې سرقت کولم دسوي. مثلا د پسرلی سي ډیره مضمون افرینه شاعري ده، نو هغه کې چې استاد کله هغه یو دغه راواخلې یو بیت راواخلې مثلا وایي چې زړه چې د تش نکړي ناروا او نسجده نشوا، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدي او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانت نور مضامین، دا مضامین په شاعري کې د ثابت شي وي، یعنی معلومیږي په نور رنگونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې چې چا مضمون غلا کی او ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کیږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه ډیر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب د څه شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دي ته موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کې دي سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کو چې د یو شاعر سمبول وي او تی به په هغه شکل باندې استعمال کوي بل معنی ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي. ډیره مننه استاد. یو بل څه چې ما پام سوي دي، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مثلوستي دي د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیر زیات خبري سوي دي، په معاصرو سبکونو کم خبري سوي دي. کله ته هم به په نشت شمار دي، موږ ډیر کم وخت داسې لیدلې دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې باسونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کېدلی سي ولې مخبل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کېږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کېږي، مقالې کېږي. فرضاً د خوشحال په سبک سوی، د رحمان په سبک سوی، د حمزه په سبک هغه چې لازمه ده بحث نه ده سوی. فرضاً په لیکوالي کې ډېرې کم مقالې پیدا کو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ د کارکتون کې لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ زه فکر کوم چې اصلا کوس موږ یو مغالطه باید پیدا نشي چې مثلا موږ کنه معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب د هیر کو، صحیح نه. اوس عموما موږ یو دغه هم د سیام راغلي دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته،
یعنی هغه چې موږ په کلاسیکه دوره کې ډیر پاتې شو، بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعري کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نکړه راونه ټکول، ځکه زموږ نظرونه الته پاتې شو. نو دا به یو دود پاتې شو، که څوک تیزه سخلی، که څوک موضوع کوي، که څوک سیړنه کوي، قبل کوي، نو بس په خوشحال به اخلي یا به په حمید اخلي یا به په بل اخلي یو بل. دا یو دغه داو بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوی لاندې تیاره وي. یعنی زمان د یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمونږ چې کله توپیر راشي کوم سیز کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس د کلاسیکي دورې دغه د زمان دی، د هغوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي. زمونږ له زمان سره هغه فرق لري. مونږ د خپل زمان سره چې کله زمونږ د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کو، نو اسان راته معلومیږي چې د هغې مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي. اوس چې په مونږ معاصره دوره کې اوسیږو، نو دې دپاره بیا چې د دوی او زمونږ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډېر مشترک دي او ډېر دغه دي، توپیر یې راته ډېر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک د مثلا د شپون صاحب یا مثلا د کاروان صاحب یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نه ګډېږي. څومره چې وس رسېږي او په هغې باندې غږېدل پکار دي او په هغې باندې کره کتنه پکار ده چې خلک مثلا که بیا راتلونکي کې هم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوه وي چې په هغه وخت کې د شپون صاحب دغه نه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم څه دغه اخیسته، اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یا زه د شپون صاحب په نثر باندې ګډېږم، مثلا یا زه د صمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو، نو زه چې دا ګډېږم دا هم زه د یو پرتلي په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدای شي د هغې فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري. صحیح شو. نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان به په ټوله کې په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي. نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي، بیا موږ د هغې زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې درک کولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډېر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیکه دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډېر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي، پیچلتیا زیاتېږي. ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ نورو سره خورېږي، او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کېږي، د طرز هم پیچلی کېږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په کلاسیکه دوره کې په مسلط او اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس چې دی انساني ذهن ډېر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل په رنګ باندې په اسانه نه دی په فکري لحاظ باندې. نو دا پیچلتیا هم یو علت دی. ښکلی صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو په حیثه کې که ته وغواړې فرضاً د سوراب په حیثه بالکل یو عالم کتابونه شته د په سبک غږېدلي دي، دا په معاصرو شاعرانو کې د روغ چې تاسو یاد کړه د دوی په حیثه کې نقادان کله کله شوخي کوي، وایي په پخواني سبک که څوک شاعري وکړي او په دې اوسني یو بهیر کې واورئ شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي. زما مطلب دا و چې دې شي ته هم یو څه توجه پکار ده. یعنی ما ډېر کم داسې څه لوستي دي، البته د ځوانانو سره مرسته کولی شي، د معاصرې دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو که څه ولیکل شي دوی ډېره استفاده ورنه کولی شي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دوی خواړه چې دي، د دوی خوراک چې ده د اوسنۍ زمانه ده. بالکل. ډېره مننه استاده، په زحمت مې کړی، مننه چې راغلی او زموږ ډېره مننه.